او دا تعلیم یافته جاهل و که تعلیم یافته سړی و دنیوي تعلیم یې ښه ډېر کړی ما چې پلار نیکه لکه څوک مړ کړي او بیا ول خپله خور ورکړي ته یې هم ورکړې نو دا هغوی طریقه ده یو نیم سړي سره دا باس سړی بیا پښیمانه چې یالله ما ته چا وي چې ده سره باس کوم ټیم ضایع شو قیمتي خبرې ورته وشوې دا د هغه د دې حقدار نه چې دا واوري دې تېر شوي روژه کې زه یو ځي کې یو ځي ته ورغلم او ما سره بعض ملګري وم چې اوس دې مجلس کې ناست دي یو کس خواله ورغلم دوکان ته و څه کار مې خبرې اترې هلته یو څلور پنځه ناست وو پښتانه چې زه یې ولیدم د مولیانو خبرې یې شروع کړې یاره بس دې مولیانو یو دا و یو بل دا و یو دا و بل دا د هغه دا مطلب و چې دیم دغه مولیانو په شان اکثر دا مولیان چې دوی چې غریبانان کمزوري او خبره مبره نشي کولی خو چې څوک څه وي هغه غریب ورته غلی ولاړ یا دا مطلب نو ما یې لکه مسله څه ده بس دا مولیان یو څه وي او بل بل څه وي او خبره خیر روانه 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 ما ورسره خبرې کولې نو اوس پلار نیکه د پلار نیکه لار وایي څنګه پرېږدو ما ته وایي د پلار نیکه لار څنګه پرېږدو ما ورته ویل لکه چې پلار نیکه دې مثال کې ظلم کړی یا زیاتۍ کړی ته هم کې او ما ښکلی مثال دا پښتانه چې په دې سوره کې د جنۍ ورکوي ته دې باره کې څه دا د پلار نیکه صحیح طریقه وه دې خور له چې میراث نه ورکوي دا د پلار نیکه صحیح طریقه وه دا پښتانه چې د یو بل سره په وړو وړو خبرو وران شي او په کلونو یو بل سره رابطې نه ساتي آیا دا د پلار نیکه صحیح طریقه وه دا رسمونه او رواجونه چې جوړ شوي دي په کې ظلم زیاتي کېږي دا د پلار نیکه صحیح طریقه وه داسې یو څو خبرې مو ته وشمارلې او دا تعلیم یافته جاهل و ښه تعلیم یافته سړی و دنیوي تعلیم یې ښه ډېر کړی او دې ته وایي تعلیم یافته جاهل ما ته وایي نو څه وکړو چې پلار نیکه کړي دي موږ به کوو ما چې پلار نیکه لکه څوک مړ کړي او بیا ول خپله خور ورکړي ته یې هم ورکړې نو د هغوی طریقه ده بیا دې زه راپاڅېدم راووتم زه په ځان خفه شوم چې لکه اوس تا ته چا وي چې دوی سره بحث کوو هلته هغوی مولیانو پسې خبرې شروع کړه او ما نه بیا صبر نه کېدو نو د بعضو خلکو سره بحث کول وخت ضایع کول دي ټیم ضایع کول ما تاسو ته قصې ذکر کړې وه که نه لقمان حکیم خپل زوی ته یو نصیحت دا کړی و چې زویه د کم عقله چې سړیتوب پکې نه وي چې په خبره نه پوهېږي چې زه د عناد راغستی زوی ویل هغه سره به بحث نه کوې وخت به نه ضایع کوې دا هغه یو نصیحت کړی و ډېر قیمتي کتابونو کې علماو دا خبره ذکر کړې لقمان حکیم نصیحتونه خو ډېر مشهور دي څه قرآن کې دي او څه دي چې عام رانقل شوي ذکر شي یو پکې دا و